ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل له امرالله صالح کوو. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ویلي ملي امنیت به د هغو ماینونو په اړه خلکو سره معلومات شریک کړي چې هر کال زرګونه کړۍ د پاکستان له لوري طالب وسلوالو ته ورکول کیږي. کورنیو چارو وزارت وایي پر کابل پوهنتون د برید یو تن تره چې عادل نومیږي په کابل کې پالنۍ محکمه کې په اعدام محکوم شوی. ولسمشر غني راشد خان ارمان ته د ستر دولتي میډال د ورکړې حکم صادر کړ. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې یاد میډال به د ولسمشر له لوري د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې راشد خان ته ورکړل شي. تادین خان د کندهار امنیه قومندان تادین خان د دې ولایت د والي حیات الله حیات هغه څرګندونې چې ګواکې په یاد ولایت کې او یا سلنه پولیسو دندې پرېښې رد کړی. د کندهار والي په خپله وروستۍ مرکه کې ویلي وو چې په کندهار کې یوازې 13 سلنه پولیس په دندو پاتې او 8 سلنه پولیسو دندې پرېښې. مایک پامپیو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې تیر کال افغانستان کې حتی یو امریکایي هم نه دی وژل شوی چې دا یو لوی پرمختګ دی. روغتیا نړیوال سازمان د کورونا پر ضد د فایزر او بیوانټیک واکسین بیړنۍ استفادې ته اجازه ورکړه. له کله نه چې کورونا وبا پیل شوې دا یې پر وړاندې جوړ شوي واکسین ته لومړنی لوی اعتبار بلل کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي د حکومت د مخالفو ګوندونو په غوښتنه به د دې هیواد صدر اعظم عمران خان استعفا ورنه کړي. قریشي دا خبره په داسې حال کې کړې چې د پاکستان تحریک انصاف او د پاکستان نورو مخالفو ګوندونو د جنوري میاشتې تر 11 نیټې پورې د عمران خان د استعفا غوښتنه کړې. او وروستی خبر دا دی چې بهرنۍ رسنۍ وایي د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د کورونا وایرس ناروغانو شمېر دومره زیات شوی چې نویو ناروغانو ته د بستر ځای نه موندل کیږي. د ډاکټرانو په وینا کله چې یو ناروغ مړ شي پر ځای بل ناروغ ته د بستر کېدو لاره هواره شي. په هر حال دا د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په یو بخښونکي خدای مسپارم. د الله په امان.